د هلمند ولایت جګړه د ۷۰۰ طالبانو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. دا چې د هلمند د جګړې د پای ته رسېدو اعلان چا کړی دی، جنرال سمیع سادات په دې اړه څه ویلي دي، په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. هلمند کې د پوځي عملیاتو پای ৭۰۰ طالبان وژل شوي دي. په هلمند کې د افغانستان د پوځ مقامات وایي چې د لښکرګاه ښار د امنیت لپاره پوځي عملیات پای ته رسولي او د ښار د امنیت په اړه اندېښنې راپه شوي دي. په جنوب لویدیځ کې د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال سمیع سادات په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو کې هغه سیمې بیرته تر دولتي حاکمیت لاندې راوستلې دي چې د 4 اونیو په موده کې سقوط شوي وي. غزیاته کړه تر اختر وروسته په 2 اونیو کې موږ 9 پوځي عملیات ترسره کړل چې په لښکرګاه، نهر سراج او خانشین ولسوالیو کې ترسره شوي. وسلوالو طالبانو په هلمند کې سلګونه حملې وکړي چې ډېر تمرکز یې پر لښکرګاه ښار باندې و، خو پر وړاندې زموږ پوځي عملیاتو کې 700 وسلوال طالبان وژل شوي چې 31 مهم جګړه ییز قمندانان وو. د هلمند په جګړه کې موږ ګټونکي یو او ټوله هغه اراضي چې دوی نیولې وه بیرته مو ورڅخه نیولې. دغه راز د پوځ مقامات وایي چې د لښکرګاه ښار د دایمي امنیت لپاره امنیتي کمربند د ښاري سیمو پر ځای د ښار په ګاونډیو ولسوالیو کې جوړ شوی دی. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې پر لښکرګاه ښار د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو له امله د ښار د سقوط په اړه اندېښنې زیاتې شوې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.